ګرانو کتونکو تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ ګنټې په نشان باندې کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ تر څو زموږ هرې ویډیو د ټول نه مخته تاسو در ورسیږي او ګټې ځینې واخلئ. السلام علیکم ګرانو کتونکو، هیله مند یم چې تاسو به روغ او جوړ یو د صحت جامې به مو په تن وي. نن یو داسې اپلیکیشن درته ښیم چې 50 اسلامي مهمې دعاګانې به ورکوي او موږ او تاسو باید مسلمانان یو او دا باید یاد کړو او په خپل موبایل کې انسټال کړو او ویې ګورو. نو را به شئ ګرانو کتونکو پلی سټور ته. په پلی سټور کې به ولیکئ 50 اسلامي دعاګانې. 50 اسلامي دعاګانې. نو په سر کې به دا راشي. دلته ډېر اپلیکیشنان دي، ما چې کوم یو ډاونلوډ کړی دی هغه دا دی، همدا یو به تاسو را ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی دی، زه به دا اوپن کړم. چې اوپن مې بسم الله الرحمن الرحیم. نو د دې داسې یو انټرفیس راځي، په دې لوستلو باندې به کلیک وکړئ او په لوستلو باندې مې چې کلیک وکړو نو دا دعاګانې به ټولې تاسو ته راوړي او چې هر یوه دعا تاسو ګورئ او یادوئ، دا تاسو پورې اړه لري، باید ټولې یادې کړئ. نو دا ټولې دعاګانې دي د فرض لمونځ نه پس دعاګانې. دا به داسې کلیک کړئ، بیا دې کې دعاګانې دي چې تاسو هر یو غواړئ او یاد یې کړئ. نو تقریبا زخته ډېرې د مور او پلار حق ادا کول دا دعا ده. زخته ډېرې چې هر یو باندې کلیک کوئ تاسو پورې اړه لري او یاد یې کړئ. او دا ډېرې مهمې دعاګانې دي، باید هر یو مسلمان چې کوم دی دعاګانې او دا هر یو هغه یې په یاد وي. بازار ته د ننوتلو دعا، بازار نه د وتلو دعا او د قرض ادا کولو دعا، مسجد ته د ننوتلو دعا. نو زخته ډېرې دي. د مریض لپاره د دعا ویل مثلا دغه دعا ده او دا ګوره دلته یې لیکلي دي دعاګانې او د پښتو ترجمه هم ورسره ده. پښتو ترجمه کې پښتو ډېره ترجمعی ده او ډېره ښایسته ترجمه مې ده. د ډوډۍ خوړلو دعا ده او همداسې د بازار ته د ننوتلو دعا ده، کور ته د ننوتلو دعا ده، له کوره د وتلو دعا ده، د اذان نه پس دعا ده. نو ګرانو کتونکو ډېر ښایسته اپلیکیشن دی، هیله مند یم چې ستاسو به خوښ شي. د ماښام دعا ده، د لمر د راختلو دعا ده، د سهار دعا ده. نو ډېرې ښایسته او په زړه پورې دعاګانې دي دوستانو. دا باید موږ او تاسو وګورو، په خپل موبایل کې انسټال کړو د اپلیکیشن او د دې نه فایده واخلو تر څو زموږ ژوند په ښه هغه په دین او په دیندارۍ کې او په هغه کې تېر شي او تېر کړو خپل ژوند. نو ګرانو کتونکو دغه ویډیو ما تاسو ته لنډه ویډیو ما تاسو ته تیاره کړه، تر اخره پورې وګورئ او فایده ورڅخه واخلئ. او هیله مند یم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو هم چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. په الله باچا مو سپارم. ښه ژوند، ښه وخت.